علیکم دوستانو، ډیر افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. خپل ظالم بدبخت زوی خپل بوډا پلار ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو په څه وجې قتل کړو؟ اخر پلار کومه غټه ګناه کړې وه، ظالم قتل کړو. دوستانو که تاسو چېرې د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ چې آیا دا زوی بدبخت ولې پلار قتل کړو، اخر کومه ګناه کړې وه، نو دوستانو تاسو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شي چې پلار ولې قتل کړو. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي، او دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. زموږ چې کومې نوې ویډیوګانې راځي هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. زوی بدبخت خپل پلار بوډا ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو د دې وجې قتل کړو، ښځې ورته ویل چې زه ستا د پلار نور خدمت نشم کولی او دا بوډا دی او دا کار روزګار هم نشي کول، صرف ما ته خبرې کوي او زه د ده څوکیداري نشم کولی. دوستانو دا یو پلار او مور وفات شوی وه. نو دوستانو سړی ډیر زیات خپلې ښځې تنګ کړو او دا یې ورته وویل که ته د خپل پلار نه قتل کوې او د ده نه ځان نه خلاصوي نو بیا زه درنه د پلار کره ځم او زه نو د تا سره وخت نه تېروم. دوستانو د دې وجې دا بدبخت زوی خپل پلار ظالم قتل کړو او ډیر ظلم او زیاتی وکړو. دوستانو زموږ د حکومت نه هم دا درخواست دی چې دوی ته د خامخا انصاف ملاو شي، ځکه چې خپل زوی چې یو وړوکی راسترګي د هغې نه بعد د ده ظالم دومره ظلم وکړو چې خپل پلار یې ډیر په بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو نورو معلوماتي او تازه معلوماتو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریه.